ای ستا مور، ای ستا خور، ای ستا داسې. سلام و مینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر راته ستړي مه شئ. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. ځوان د بیټ پر لاس چې د غبرګو لاسونو ګوتې ټینګې کړې، مخامخ را روان تیز حریف ته یې وکتل. په زړه کې ورتېره شوه، خدایه یوازې یوه شپږیزه مو بریالی کوي. غواړم چې د خپلو دردمنو خلکو پر شونډو مسکا ووینم. غواړم چې د وطن بیرغ په رپېدو وګورم. خدایه غواړم چې دا خلک تل خوشحاله او یو دم د نندارچیانو له منځه زوروره ناره راووته: ای ستا مور، ای ستا خور، ستا داسې. د ځوان ګوتې مړې شوې، شڼ شو تیز توپ. د ځوان شاته ولاړه، ویکټ یې له ځمکې بېله کړه. امپایر ګوته پورته ونیوله. د ځوان لنګې ولړزېدل، ځوړند سر روان شو. زړه یې سړکې کولې، پر خولو غومبرو یې اوښکې راماتې وې. نندارچیانو نارې وهلې: ای ستا مور، ستا خور، ستا داسې. دوستانو، دا پورته لیکنه د تکړه لیکوال نصیر احمد احمدي صاحب ده. دې لیکنه کې یوه دنیا خبرې دي، خو لنډیز یې دا ده چې کله د چا ناموس کنځل کېږي نو د هغه انسان زړه، ذهن او بدن به څنګه قوت ولري. که د دې لوبغاړو په ځای تاسو وئ او د میدان له منځه مو د مور د کنځلو اوازونه اورېدلي، څه احساس به مو کولو؟ نو د خدای دپاره خپل اتلان مه کنځئ او مه یې سپکوئ. لاندې کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.